ډیرو ګرانو زړه ته رانږدې ماشومانو سلام. هیله لرم چې ټول جوړ و روغ وئ او راغلي وئ چې خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. خپل درس به د بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه پیل کړو ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو. موږ تاسو نننی درس د 4 عدد او د 15 عدد دی. 4 او 15. مخکې د هغې نه به پخوانی درس تکرار کړو. پخوانی درس هم 1 2 3 هغه پاس په پښتو د لاندې په انګلیسي لیکل شوي. دا موږ پخوانی درس اوس یې تاسو تکرار کړئ. 1 2 د ښي طرفه لیکل کی او 1 2 3 په انګلیسي کې نه خوا لیکل کی. نوی درس دی موږ تاسو 4 عدد دی. د 4 عدد داسې لیکل کی. پاس په پښتو او د لاندې په انګلیسي لیکل شوی. ښه ورته وګورئ چې زده م شي چې 4 عدد څه رقم لیکل کیږي. 4 توپونه. 4م حرف د پښتو ت دی. توپ په ت پیل کیږي. 4 دانې توپونه. ت توپ. 4 دانې توپونه. وګورئ څومره ښکلي سره توپونه دي. تاسو خو توپ ډېر خوښیږي. زه پوهیږم. 4 دانې توپونه. ت توپ. او بل عدد د 15 عدد دی. وګورئ پاس په 15 په پښتو لیکل شوی او د لاندې 15 په انګلیسي لیکل شوی. 5م عدد د الفبا د س حرف دی. س ثمر. ثمر څه ته وایي؟ ثمر د ونو میوو ته وایي. ثمر مثلا تاسو درس ولولئ، یو انجینر درځنې جوړ شي، ډاکټر درځنې جوړ شي، یا معلم درځنې جوړ شي، یا بل کوم کسب زده کړئ، نو هغه د تاسو د علم ثمر دی. 15 دانې ثمر. 15 دانې ثمر. ښه نو اوس د کارخانګي نوبت ورسید. یوه صفحه به د 4 نه، دوه صفحه به د 15 عدد نه په پښتو کې، او همداشان یوه صفحه به د 4 عدد په انګلیسي کې، او یوه صفحه به د 15 عدد په انګلیسي کې ولیکئ او ښه به یې زده کړئ. که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ. نور مو وخت پوره شه. د خدای په امان.